تاسو دا غلطي هرگز مکوئ د خپل ماشومانو په اړخه باندې کچری تاسو خپل ماشومان خوشحالوي او تاسو خپل ماشومانو ته دغه شان ډچکی ورکوي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي نو دا تاسو د ماشومانو په سر کې دننه چې کوم برین او مازغه دي دا خرابېدو طرف ته ورسره تلی شي او دویمه خبره دا کچری تاسو خپل ماشومان به غوره ساتي او تاسو په خیال نه کوي واغه ور کوټوي نو د برانه ازمکه طرف ته را گزارې دي شي چې هغه ته بیا په سر باندې د مختلف قسمه زخمونه ملاوي دي شي نو خامخا تاسو د خپل ماشومانو په دې رنګ احتیاط کوئ او د دې زخمونو نه او د دې دردونو نه تاسو بچ کولی شي کم ته چې موږ په میډیکل کې هډ انجری وایو چې کله یې سر زخمی شي د هغې نه بعد ټروماټیک برین انجری ورته ویلی شي ټي بي آی کم د وجې نه چې د هغه په سر کې دننه مازغه دي هغه خرابېدو او زخمی کېدو طرف ته ورسره تلی شي او دریم کنفیوژن ورته ویلی شي چې په عرضي تور باندې د ماشومانو په مزغو کې خرابي راتلی شي هغه به هوشي طرف ته یا سر چکر طرف ته ورسره تلی شي څلورم سکلیپ هیماټوما ورته ویلی شي چې د هغه په سر کې دننه وینه جم شي چې دا هم ستاسو ماشومانو صحت لپاره ټیک نه ده او پنځم سکل فریکچر ورته ویلی شي ستاسو د ماشوم چې کم د سر اډوکې دی په هغه کې دراړ راتلی شي په هغه کې زخم راتلی شي په هغه کې خرابی راتلی شي نو ستاسو خپل ماشومان دي تاسو یې په خپل احتیاط کوئ نو ستاسو خپل احتیاط سره به تاسو ته انشاءالله خپل خوشحالي ملاویږي